السلام علیکم. هیله کوم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ملګرو، د سکیچ ویر پرو څلورم کورس ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې مې په تیر کلاس کې تاسو ته ویلي وو چې په راتلونکي ویډیو کې به د ښه ډیزاین جوړولو مرحله وي او دا هڅه به موږ د AI په مرسته کوو. نو نن به انشاءالله په دې درس کې دا زده کړو. ډیر په اسانه او ډیر ښه ډیزاین جوړوو. تر هر څه له مخه که تاسې وګورئ سکیچ ویر کې پورته 3 ټکي دي، دلته به کلیک وکړئ او په دې کې که وګورئ تاسې په اول باندې لایبرري منیجر ده، دلته به کلیک وکړئ او بیا به راسئ دا اپ کمپیټ ان ډیزاین او دا دوهم ته. اول ته به راسئ، اول به هم خلاص کړئ او دوهم ته به راسئ، دا به هم خلاص کړئ. دا یو مټیریل 3 ده چې کوم نوی ډیزاینینګ کیږي هغه هم دلته کیږي. په دې کې ډے نایټ، لایټ ډارک، د شپې او د ورځې کوم کلر چې د هغه هم ښودلی سي. دا به وروسته موږ کوو. اوس راځم اپلیکیشن ته. اوس له دې څخه غواړم چې زموږ کوم ډیزاین ده دا کاپي کړم. د هغه لپاره به که تاسې وګورئ چیرې چې رن لیکلی ده دې خواته یو بل بټن ده، په دې به کلیک وکړو او که وګورئ ډایرکټ ایکس ام ال دا به پیدا کیدای سي. په دې کې څه کم شی تاسو ته معلوم سي هغه هیڅ پروا نه لري. ډایرکټ ایکس ام ال دا وهمه، نو دلته به زموږ وړاندې پوره سکرین خلاص سي. دا ټول کاپي کوم، دلته مې کلیک وکړو او سلیکټ آل که وګورئ دا بټن ده، په دې مې کلیک وکړو او بیا کاپي. اوس راځم چیټ جی پی ټي خلاصوم. تاسو کولی سئ په بل اپلیکیشن کې هم دا وازموئ، خو چیټ جی پی ټي لږ ښه کار کوي په ګوګل جیمینای کې او په بل کوم خاص چې د کوډو لپاره جوړ سوی کلاود AI په دې کې هم تاسو کولی سئ جوړ کړئ. دلته به تاسو په پښتو کې ورته ولیکئ. نو ما دا ورته ولیکل. ما په سکیچ ویر کې اپلیکیشن جوړ کړی ده د بلاک په مرسته، خو زما ډیزاین سم نه ده. زه ایکس ام ال در کوم، ته په نوي ډیزاین بدل کړه. ډیزاین باید مټیریل 3 او 3D وي. د ډیزاین لپاره چې هر څه په کار وي لکه ډرایبلز یا بل څه هغه ما سم لکه د 5م ټولګي ماشوم داسې پوه کړه. په ډیزاین کې که څه کم وي هغه ته پوره کړه او دا د تسبیح شمیرلو اپلیکیشن ده. هر څه باید ماډرن وي او که څه کم وي هغه ور اضافه کړه. رنګونه 10 شل او 80، مطلب 80 او شل 10 دا د رنګو یو فارموله ده چې 80% یو رنګ او شل بل او 10 بل. دا د نوي رنګو لپاره تر ټولو ښه فارموله ده، باید تاسې هر ځای کې دا استعمال کړئ وکارول شي. اول خاص رنګ زرغون رنګ وکاروه، تاسو که کوم یو خوښ هغه ورکړئ. داسې ما ورکړو. د دې ډیزاین یو آی یو ایکس باید ډیر ښه وي. دا چې کله ورکړو لاندې چې کوم زموږ ډیزاین جوړو ایکس ام ال موږ راواخیستل، هغه دلته ورکوم او ورلیږم. دا اوس جواب یې راکړو په پښتو ژبه کې. اوس تاسو نه ایکس ام ال ډیر ساده ده. زه یې د مټیریل 3D احساس عصري یو آی یو ایکس په شکل داسې جوړم چې د سپې په اصلي صفحه ښکاره، پاک او د 5م ټولګي ماشوم لپاره هم اسان. اول دا د ماته ټول ایکس ام ال ډیزاین راکړو. دا له دې څخه کاپي کوم. دا وینې دا بټن باندې کلیک وکړم، کاپي سو. راځم بیرته دغه ایکس ام ال چې چیرې موږ کاپي کړی یو ځل بیا شاته ځم، په دې کلیک کوم، ډایرکټ ایکس ام ال باندې کلیک کوم، همدا له دې څخه ټول سلیکټ کوم او نوی ایکس ام ال ته پیسټ کوم. یو ځل بیا در ښیم. داسې چې کله تاسو کلیک ونیسئ په سکرین باندې ګوته کېکاږئ ونیسئ، نو دا به راسي. په دې کې د اول باندې کلیک وکړئ او بیا دغه 3م باندې پیسټ وکړئ. نو زموږ نوی ډیزاین دلته راغی. اوس پورته سیو بټن ده، په دې کلیک وکړئ او دلته تاسو کتلی سئ لی آوټ پریویو. داسې به ښکارېږي، خو دا اوسه پورې سم نه ده. څه شیان پاته دي هغه هم نه دي جوړ کړي. چې هغه جوړ کړو بیا نو انشاءالله سمیږي. بیرته شاته ځم. اوس ده به نور څه راکړي اول هغه هم ځم ګورمه. او یو بل شی زما څخه هیر و، دلته به راسئ مین ته. په دې کې که تاسې وګورئ دا د قلم یا د پنسل کوم نشان شته، په دې به کلیک وکړئ او ټول بار به پټ کړئ. سیو کوم یې، ټول بار پټ سو.
اوس سکرین ډیر خلاص شو. بیرته راځم چیټ جی پي ټي ته نور څه یې راکړي دي. دلته که تاسې ګورئ د کارت لپاره ډرایبل، دا ډرایبل به موږ جوړوو. په دې کې که تاسو وګورئ دا اول RAS ورکړی، ډرایبل یې لیکلی، بیا BG بیکګراونډ کارت ډاټ XML دا یې ورکړي دي. راځم اوس تاسو ته ښیم چې هغه چیرې ده او څنګه جوړیږي. ډرایبل د تګ لپاره کوم ریسورسز چې دي هلته ځو، په درې ټکو کلیک کوم. که تاسې وګورئ دلته دوه دانې دي، یو ریسورس ایډیټر ده، یو تر هغه پورته ریسورس منیجر ده. په دې ریسورس منیجر باندې کلیک کوم. که تاسې وګورئ د ډرایبل فولډر جوړ شوی ده. دلته راځم هیڅ نسته پکې. بیرته راځم، په دې کې به تاسو خالص دغه نوم کاپي کړئ، ټول به نه کاپي کوئ، یوازې به دغه نوم کاپي کړئ. ټول کاپي کړئ، راځئ دلته بیرته سموو، هغه به ایسته کړو. کرییټ باندې به کلیک وکړئ. که تاسو وګورئ کرییټ او امپورټ، دلته به کرییټ نیو باندې کلیک وکړئ. ټول موږ دلته پیسټ کړو، دا ډیر غټ ده، خالص دا نوم ځینې پرېږدم، نور ټول بیرته ایسته کوم. اوس ګوره BG کاونټر، بیا کارډ، بیا ډاټ XML، که څنګه چې هلته لیکلي خاص په هغسې باید لیکلي. کرییټ باندې کلیک وکړئ. بیا راځم ګورئ، که تاسو وګورئ دا نوم هلته یو رقم ته ده، دا یې لږ غټ لیکلی له ځکه سم نه کاپي کېږي، دې لپاره زه بښنه غواړم. که نه بیا تاسو پرې کولی یم صحیح ده. څه خیر، اوس کاپي کومه دغه کوډ، راځم دغه ډرایبل باندې کلیک کوم، خلاصوم یې. دا به هم دغسې کاپي کړئ تاسو، هغه به کوډ به دلته پیسټ کړئ یا به دلته پرېږدئ کېږدئ. بیرته شاته ځم، بیا ورځم بل کوم د اصلي تثبیت تڼۍ لپاره کوم بټن چې ده د هغه لپاره، د دې لپاره هم دا کاپي کوم. راځم کرییټ او امپورټ، کرییټ نیو بل کوم. دلته اوس دوه واره XML شو، دا یو وار یو ټکی او XML به ډیلیټ کړئ. کرییټ کوم یې، زموږ دا اول سر ته راغی، دا کله کته راځي کله پورته، تاسې هغه نوم یاد لرئ. کاونټ بټن، BG کاونټ بټن لیکلی ده، نو د هغه لپاره دا کوډ دلته له دې ځای څخه کاپي کوم. بیرته راځم، لږ پروسس غټ درته معلومیږي، بیا چې ریزلټ وګورئ، کوم اخري نتیجه یې تاسو وګورئ، هر څه به درته اسانه ښکاره سي. بیا راځم لاندې که وګورئ یو بل یې هم راکړی ده. دا تاسو هلته لیکلی یم چې پخپله، او که دا رقم کاپي کړئ بیا به ستاسو کوم لینک ده هغه به نه خرابېږي. دا خو هلته لینک کېږي له یو بل سره وصل کېږي، نو وصل بیا نه خرابېږي، هغه نوم خاص باید هغسې وي. دا نوی چې ده، دا کوم نوی بټن چې ده دا BG ریسیټ بټن ده. راځم دا کوډ رقم حالت یې اچوم پکې، BG ریسیټ بټن دغه اخري ته راغی. د دې کوډ هم ایسته کوم او نوی پکې اچوم، سیو کوم یې، شاته ځم، یو به بل هم وي، د هدف تڼۍ، دا هم کاپي کوم. داسې به تاسو ټول کاپي کړئ، جوړ به کړئ. BG ټارګیټ بټن دا نوی جوړ شو، دې ته هم دا کوډ رقم. زموږ په اپلیکیشن لږ بوج راغی، ولې ما ریکارډینګ هم شروع کړی. او بیا راځم کوم رنګونو چې ما ورته ویلي د هغه هم لیکلی، ما رنګونه داسې تنظیم کړل. 80% ډېر نرم سپین خړ شالید ده او کارتونه په دې رنګ دي، او ستا اصلي زرغون رنګ دغه ده. دا هر څه یې جوړ کړو، ستا په ایپ کې مې دا نیمګړتیاوې هم پوره کړې. کوم دا شیان چې نو دی دا هم ما جوړ کړو. اوس ورځو خپل ډیزاین ګورو.
سیو کوم مې اوس رن ورځم ګورم. نو اوس چې تاسو ریزلټ وګورئ تاسو ته به هر څه معلوم سي چې څنګه کار سوی ده. اپډیټ کوم مې. خلاصوم مې. اوس ګوره دا ډیزاین څومره بدل سو. اوس دغه کلر نه ده بدل سوی، د دې تبدیلولو اول خو ما دا ایسته کړی و او بیا ولې نه ده بدل سوی د دې راز هم زه درښیم. غواړم چې دا ایسته کړم. دا بیرته راغلی ده، د هغه لپاره بیرته راځمه. بیا یو ځل دلته کلیک کوم، په پنسل باندې کلیک کوم، دا ایسته کوم. دا باید ایسته سي او ایسته سو. اوس که تاسو وګورئ دا بالکل ایسته سو او دلته یو ځل بیا سیو کومه چې بیا رانسي. اوس یو ځل بیا رن کوم ګورم یې او د اپلیکیشن د پاکېدو لپاره باید تاسو په دې ټکي کلیک وکړئ او دا کلین ټمپرري فایلز باندې یو ځل لازمي کلیک وکړئ تر څو اپلیکیشن پاک سي. بیا رن کوم اوس بیرته. اوس یې بیرته اپډیټ کوم. اوس تاسې وګورئ هغه ایسته سو او پاتې سو دا بټن چې دلته ورکړی ساده ښکارېږي. د دې لپاره ما عکس نه و ټاکلی، دلته د سیټینګ ورکړی. په دې کې نور هر څه دلته به که تاسې وګورئ یوه لیکه ده، دا لیکه به موږ وروسته سموو. دلته به انشاءالله چې څومره زموږ هدف وي د هغه مطابق به دلته پوره کېږي دا لیکه. د شمېرلو لپاره تڼۍ کېکاږئ، دا لاندې لیکلی دی اوس ور زیات کړی، اوسنی شمېر دغه د هدف دا ده. بیا تنظیمول دلته راغلی که تاسې وګورئ او هدف ټاکل بټن کار نه کوي، دا به موږ انشاءالله سموو. او نور هم به څه پکې ډېر زیاته وو چې دلته باید ولیکل سي کوم شی چې موږ سلیکټ کړو الحمدلله یا سبحان الله هغه باید دلته ښکاره سي. او ډیزاین اوس دا هسې تاسو ته ما در وښودل. تاسې کولی سئ نور هم دا بدل کړئ. د هغه لپاره ای آی سره خبرې وکړئ او عکسونه ورکړئ چې نه زه غواړم دغسې ډیزاین، نو دی به د هغه مطابق تاسو ته هر څه جوړوي. نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. تر بلې ویډیو د الله په امان. انشاءالله په بلې ویډیو کې به نور ډېر څه درته راوړم. د الله په امان.